د تپې کسان هلته دي جلیله. ومې لیدل قمندان صاحب. زموږ پلان څه دی؟ د دې لپاره چې کم ته دننه شو باید د هغوی ځای ونیسو. ماشا لاندې پر احتیاط چې ډېره ګڼه ګڼه ده. هلته ځو خو دا چې له هغه ځای نه بېرته څنګه راوځو او په دې څوک پوهېږي؟ له هغه مغارې نه چې راووتو نو د خدای په مرسته سره له هر ځای نه راوتلی شو. ډاکټره لږ فکر وکړه، د تپې کسان څنګه له منځه یوسو؟ ګوره مشره په دې اړه فکر کوم خو که لومړی زه لاړ نه شم زه واړه ماشومان لرم. لومړی دې دا شاهین هلته لاړ شي. مخابرې باندې کوي یو غږ زموږ پایله ګرځېدلی شي. ګونګه یو ګونګه دیارلس. قمندان صاحب اجنډی. قمندان صاحب هغې جلۍ اصله او ترهګر وتښتول. کم ته نږدې مې خوشې که ته بېرته وګرځه. جلۍ تا خپل عقل له لاسه ورکړی، ته څنګه داسې کار کولی شې؟ خبرې مه کوه، وځغلوه. ودرېږه ته څوک یې؟ یو ځل ما ته غوږ شئ زمریانو الله دې ځای نه بغداد پورې څو ورځې مزل دی؟ ته لیونی شوی یې؟ هغه وکئ څه وکئ؟ زمریانو تاسو له ما سره هېڅ مرسته نه کوئ. زه دا وایم چې جوړ خلک دلته څه کوي زمریانو؟ ودرېږه. کاته شه کاته شه کاته شه کاته شه کاته شه کاته شه. کمپ د دې غره شاته دی دجلې. ته تللی شې. دویم داس په نښه لګېږي. آفرین جلۍ ښه کار دې وکړه. دوی له کوم ځای نه پیدا شو قمندان صاحب؟ د دې لپاره راځي چې د تپې کسان بدل شي. زموږ کسان څه شول؟ کالي بدلوي. راځي سرتېریا ستونزه خو نشته؟ نشته هیڅ کومه ستونزه نشته. هر څه سم روان دي، هر څه ښه روان دی. سمه ده ځئ لاړ شئ. ودرېږئ. څه خبره ده یا؟ داسې خو پنځه کسان وئ، بل کس مو چېرته دی؟ هغه اچکه کوله ته لاړه. هغه ما کمپ ته ولېږه تر څو چې خپل حاجت رافع کړي. ښه ده ځئ. ځئ. دیپو باید پیدا کړو. ګورئ پام کوئ چې یو بل ورک نه کوئ. په دې حالت کې یو بل هېڅکله هم بیا نشو پیدا کولی. هېڅکله هم خبرې پرېږده ډاکټره. د شکچیان مو ولیدل؟ ومې لیدل قمندان صاحب، ډېر خراب ځای کې دي. هغه ستا او د ډاکټر کار دی. سمه ده مشره. سمه ده قمندان صاحب. دوی لا ماشومان دي. دوی ته وګوره. احمقه آرام اوسئ. ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ د شاه جوړ غورځېدل څه معنا لري؟ د شپه تا ته ډوډۍ نشته. ژمنه کوه. سړی شه. بې شرفه. دوی ټول بې شرفان دي. څوک خپل غوږونه ورځلانې کې په لاس ورکوي. دا هلکان دې تښتولي دي. د استخباراتو په راپور کې همدا خبره شوه. حالا زر کوئ حالا. داسې مه کوئ. خوشي مې کړ. ښه ده خوشي مې کړ. زر کوئ هر څوک دې خوشي مې کړ. ښه ده قمندان صاحب. خوشي مې کړ. خوشي مې کړ.
آرام اوسه جلیله. خوشي نه کوي خیر دی خوشي نه کوي حالا زر کوئ خیر دی داسې به کوئ سامان راښولی فیراده دلته راشه نښه ونیسه زر کوه ډاز وکړه خیر دی داسې به کوئ خیر دی خوشي نه کوي زویا زر کوه فیراده زر کوه ته زما امر نه پر ځای کوې نه زویا داسې مه کوه خو دا خو زما پلار دی دا هغه یو خاین دی چې تا زما سره خیانت کوی فیراده پلار دی نور یو پردی کس دی ویې والا بېشرفان پلار په خپل زوی وژني. دا وحشت دی دې کار ته اجازه نه ورکو قومندان صاحب زر کوه تل سرتیریا زر کوه ډاز وکړه نه زویا خو دا زما پلار دی نشم کولی ته د نه ختمېدونکې ډالۍ سرتیری ونیسه مخکې د چې څوک ولاړي باید زړه ونه سوځوي زر کوه زه ستا پلار یم د دوی خبره مه منه درته ولې ډاز وکړه ډاره نه ډاز وکړه زویا د دوی په خبره مه غولېږه ډاز وکړه دارن سرتیریا ډاز وکړه زویا داسې مه کوه ډاز وکړه آفرین دغسې نور نو ته د نه ختمېدونکې ډالۍ غړی شوې ډیپلوم به واخلې زر کوه سه حالا زر کوئ تکړه شئ دا د ښار کور باید زر له منځه زر کوئ په دې سره بلم چې دا لانجه ختمه شي درته مې وویل ارام اوسه. زر کوئ حالا مخکې شه موږ باید خپل کار وکړو. دا څه دي جلیله قومندان صاحب څنګه ته راغی پیار قومندانه بې شرفه رزیله ته تسلیم شوې فراد مړ شو زه وتښتېدم د هغه ډلې نه څنګه وژغورل شوې ها د هغې جلۍ له برکته قومندانه دا کومه جلۍ کې بله دا چې د هغې ډلې یو کس مې ځان سره راوستې د سردار کس دې راوستې ها د څه شي کس څه خبره ده هغې مور پاس لیسه شوي د قومندان صاحب صابر پاس لیسه شوي د قومندان صاحب لږ صبر وکړه. وای د سنګریانو د ډالۍ نازولې دې راوسته ها زر کوئ لاس دې لرې که وای دې ته وګوره څومره ښکلې ده خوشي نه کوي راځئ زر کوئ مخکې شئ صبر وکړه ملګري ارامه اوسه خوشي نه کوي موږ راغلي یو چې دا ټول کام ختم کړو پوه شوې که دا کام ختم شي د اصلي غوندې به ډېرې نجونې وژغورل شي صبر ولره ارامه اوسه زمريه یو ځل ډیپو پیدا کړو ټولو ځایونو کې به ونږدو وروسته بیا اصله اخلو له دې ځای نه ځو سمه ده ملګري ارامه اوسه آرام اوسه شاهینه وخت نشه باید کېږي زه کورده یم هیله منده وم چې سازمان کې کار وکړم کورنۍ مې راته ووژله تاسو مې ګناهکار وګڼلی خو فکر مې وکړ که هغه عسکر نه وی راغلی زما کورنۍ نه وژل کېدله خاینې دا ټول د هغه رذیلان له امله رامنځته شول زما د کورنۍ د وژل کېدو لامل دولت دی ملامت دولت دی زه غواړم چې له دولت نه خپل غچ واخلم غواړم چې بم جوړونکي شم هغوی نه خپل غچ واخلم موږ ستا د کورنۍ قاتلان نه یو دوی دي ته لیونی شوې یې غلی شه جلۍ که تاسو نه وای کورنۍ به مې اوس ژوندۍ وه هوښیارې جلۍ آفرین دا چې ته غواړې بم جوړونکي شې نو هم دا اوس کېږي نن د عملیاتو لپاره ترکیې ته کسان ځي ته به هم له هغوی سره لاړه شې پیار قومندانه سردار دلګی مشر او هغوی سره نور کسان کمپ ته راغلي دي خو ته یې نه منې د کمپ پته دې ورکړې غلط کار دې کړی ومې نه غوښتل چې فراد سرتېري غوندې ووژل شم مه ډارېږه چې کتار سرتېریا هغوی ټول څلور تنه ترکي عسکر دي او اوس نه ټول کمپ ولټوه که دلته راغلي وي پیدا کوو یې
خدایه ته مرسته وکړه. لیونی کېږم قمندان صاحب، داسې څنګه وشول؟ هرومرو دا د دجلې کار دی. هرومرو ښه ده، خو ولې قمندان صاحب ولې؟ کورنۍ ورته د سترګو په وړاندې ووژله. دا جله لیونۍ ده. څه وشول؟ نه مشره، دا ځای نه دی. دا ډیپو چېرته ده؟ چېرته ده؟ قمندان صاحب کېدای شي هلته وي. هرومرو همالته ده، بل ځای نه دی پاتې چې ویې لټوو. راښکسه اصلي شاهین دی، ډېر شکر، خوشحاله شوم. راښکسه اړه سر کوه. ته وګوره چې اصله چېرته بیایي. امرم په ځای کېږي. دلته راشئ قمندانانو، دلته راشئ قمندانانو. زمونږ منځ کې څلور تنه عسکر دننه شوي. ټول کسان کنټرول کړئ. که په چا مو شک راغی مردارې کوئ. تاسې دواړه ټول کامپ کې وګرځئ، کسان کنټرول کوئ. پوه شوئ؟ سوله چکر ساتي څه ته ولاړې زر کوئ، هغوی پیدا کړئ. باید ځانونه پټ کړو قمندان صاحب. پاتېږئ. څه خبره ده؟ څه خبره ده؟ مخ دې ښکاره کړه. ته څوک یې؟ دا څه معنا لري چې ته څوک یې؟ دا خو پردی دی. عسکر دی؟ کېدای شي چې عسکر وي. آرامه اوسئ سرتېرو، د څه شي عسکر؟ موږ عسکر نه یو، د عسکر سوري یو رزیله. د سنګوریانو نوم اورېدلی ها؟ زر کوه جلیله، دوی باید لرې کړو. زر کوه. سمه ده. اماشا شاهین مو هیر کړی. وځو، حالا زر کوئ. لاس ته سترګې پټې کړي. بې شرفه، زه به له تا سره ګورم. د باندې ووځئ. څه خبره ده؟ څنګه داسې د وږي سپي غوندې راته ګورې؟ ته خو مې ډېره خوښه شوې جلۍ. ځه ورک شه. زه اوس ځم. د ګوند د کلیزې د لمانځلو مراسم پیلوو، بیا بېرته راځم. لږ ساتیري وکړه. لاس دې لرې کړه.
فرزيلة تختم شيء عندك لما قواصل زد الأغزين راخة اوه ودريقا مخدلوس که زه چاته وایم درته مې وویل ودرېږه قماندان صاحب دا شاهین دی څه خبره ده ورپسې دی ودرېږه شاهین دی چې قماندان صاحب قماندان صاحب په ګوندو شه وای دلته ګورئ څوک راغلی دی ته څوک یې بېشرفه ته څوک یې چې له مانه معلومات اخلې سپږنه خیرنه چېرته دي قماندان صاحب پیلوي یې صبر وکړه جلیله ارام اوسه تا ته وایم که ووځو تباه کېږو بله چاره نه لرو سمه ده دا سنګور ډیپو ته بوځئ زه راځم زر کوئ خوشي کوي د مردارېدو لپاره ټولې اچوي خوشي کوي مخامخ دلته روان دی زر باید ځانونه پټ کړو که موږ ونیول شو ټوله مخې وژل کېږو لاس په ماشه اوسئ زر کوئ زر کوئ خوشي کوي خوشي کوي اداره به یې کي هو اداره کوي مخونه مو لوڅ کوئ څه خبره ده ملګريه لوڅ کړه راځئ چې زه دوی نه دي دوی څه لټوي ډېر اسانه دی دا ځای چې کېکاږي چاودنه کوي دومره اسانه دی د کورنۍ غچ اخیستل دی یو یې ګوتو ته فشار ورکول دي دومره اسانه ده دا چې غواړئ ځان مارګې شي نو اسانه دي نن ما عملیات ته لیږي که نه که ته وغواړې خو زه وایم د یوې مودې لپاره نوره هم پاتې شه هر څنګه چې ته غواړې قمندانه مخکې له مرګه به د وروستي ځل لپاره خوشحاله شم ټول ځایونه مو ولټول قمندان صاحب پرته له یوه کس نه نور سنګریان مو پیدا نه کړل لکه چې تښتېدلي دي د هغوی راسته او چپه معلوم نه دی که تښتېدلي هم وي نو بېرته راځي جشن پیل کوي خو ډېر پام کوئ سمه ده پیار قمندان څه خبره ده نه زموږ د ګوند کلیزه ده هم یې لمانځو او هم ساتېري کوو یو قمندانه دغه ډول یو کس مو ونیو سمه ده سمه ده خبر شوم راځه چې هغه وګورو کېنه مخوځېږه دوی وولو قمندان صاحب که دوی وولو څه به وشي جلیله دا ټول کمپ له منځه وړو هغه نور موږکان چېرته وتښتېدل ووایه هغه سردار موږک کوم سوري ته ننوته یو سم سړی زما مخې ته راولئ زه له دې ځناور سره خبرې نه کوم لاس مې په درد شو حال نه وایي وژمې تا ته 3 ثانیې وخت درکول کېږي یا حال ووایه ژغورل کېږي یا به د تل لپاره همداسې غلی پاتې شي پرېکړه دې وکړه
خدایا ته ډېر مهربان ذات یې ته زموږ سره مرسته وکړه وژل کېږي سنګوره خدای په امان تیار اوسه جاني بریک کوه صبر وکړه چیکتاره عقل دې په کار واچوه سنګریان مهم دي که دا ووژل شي نو د هغوی په اړه به داسې معلومات له کومې سرچینې نه ولرو کیدای شي دا زموږ په درد وخوړل شي ته څه وایې مغاره کې واچوئ خوشي کړ هغه څلور کسان کام ته د څه لپاره راځي د دې لپاره چې دا ځای ختم کړي سمه ده دا کار څنګه کولی شي د چاودېدونکو توکو په وسیله آفرین چیکتا سرتیریا ګوره اوس د فکر کې کار وکړه مخکې شه ته دې ګڼه ګوڼه کې څوک په موږ نه پوهېږي جلیله زر کوه خوند واخلئ سرتیرو خوند واخلئ بخیر راغلی سرداره څه خبره ده سنګریانو د کام د لمانځه وړلو لپاره راغلی یئ خو ګورئ تاسې د ګوند کلیزې لمانځلو ته راغلی یئ هو زه لمانځلو ته راغلی یم لمانځلو ته لمانځلو ته خدای ټولې نیولې دي خوشې که خوله پاسه دې ماته ومه ګوره سرداره ودې لیدل ټول ګډېږي ولې ځکه چې نن د ګوند کلیزه ده نن چې څوک ګډېږي هغوی نه دي هغوی ټول نن ترکیې ته د عملیاتو لپاره ځي خو د سنګریانو ډله دلته د ځناورو غوندې بندي شوې ده څومره دردونکې ده که نه ما وګټله سرداره ما وګټله ای شرافه د دې کار حساب در سره کوم ښه او حساب ښیې د څه شي حساب ګرانه تاسې اوس دلته یئ
دا اولاد به د نه ختمېدونکې ډلې له خوا نه ډېر زیان وویني. رسیده بې شرفه تاسې یو بل سره کیسې وکړئ، زه لږ ځم ساتیري کوم. لاړم. تاسو لاړ شئ په جشن کې ګډون وکړئ. سمه ده قومندان صاحب. راغلم ښکلې جلۍ. ما ته لاس مه وړاندې کوه. غورېدلې نشې هم دې ځای سرزوري مه کوه. د سنګریانو ډله ختمه شوه. ورک شه ورک شه رزیله، ورک شه بې شرفه. دا مې د مور لپاره، بې شرفې، دا مې د پلار لپاره، دا مې د ورور او خور لپاره. مردار شه قاتله، قاتله. ما وبخه، ما هیڅ فکر نه کوم چې دا رزیل به تا ونیسي. اما خوځېږه. داسې ډول کار وشو، داسې یو ځای کې ونیول شو چې فکر هم نه کېده. موږ دلته د 15 ګیدړانو سره اسیر شو. آرام اوسه جلیله، په ازموینه کې وزمریه. آرامه نشم اوسېدلی، آرامه نشم اوسېدلی، زړه مې ډېر نارامه دی. ګوره ډلګی مشر رښتیا وایي، ته ډېرې خبرې مه کوئ. ودرېږه چېرته ځې؟ ودرېږه، دلته دننه کېدل معنه دي. هغه زه هغه پسې راغلی وم. هغه څه خبره ده؟ دا اصله ده. اصلي؟ آفرین، په رښتیا چې تا کړه یې، تا کړه یې. ډېر شکر، ته ښه یې که نه؟ ښه یم، اندېښنه مه کوه. ګوره دا هر څه چې په موږ وشول د دې ټولو لامل ته یې. پام کوه. د جلمه لامل ته نه ده قومندان صاحب. دا غواړي چې له دوی نه د خپلې کورنۍ غچ واخلي. ما وبخئ. مه ودرېږه، زر له دې ځای نه وتښته، زر کوه. تر څومره چې د خپلې کورنۍ غچ نه وي اخیستی زه نه ځم. ودرېږه مه تښته، ودرېږه جمعه لاړه وتښتېده. اوس باید دا شکیله سره راوړو، زر کوئ. دومره غوسې ته اړتیا نشته، کله چې د اعصابو رګونه فشار راوړه، په 8 ثانیو کې بېهوشه کېږي او په 10 ثانیو کې مړه کېږي. مشره موږ تیار یو، ځان مو ورسوه. لومړی موږ پیلوو. نشي کېدلی. قومندان صاحب، د جله د نڅا کوونکو منځ ته دننه کېږي. هغه جلۍ د څه شي هڅه کوي؟ احمقه ده قومندان صاحب، احمقه ده. زما په علم څه وکړه، زما په علم څه وکړه ظالمانو.
قمندان صاحب اجلاس مرګي برید کوي پروت وکای وزیر هغه استخبارات تایید کړل چې ویل کېدل د ترور سازمان په دې وروستیو ورځو کې د یو لوی عملیاتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیوه د نه ختمېدونکي ډلې ځانګړي روزل شوي ترهګرو غوښتل چې له سرحد نه راتېر شي او په لومړي وزیر برید ترسره کړي خو دولت پورې اړوند د ځانګړي امنیتي ډلې عسکر د دې کار د مخنیوي لپاره لاس په کار شول او د سرحد نه اخواته یې په یوه کم برید وکړ مخکې له دې نه چې د هغې نه ختمېدونکي ډلې ترهګر سرحد نه راتېر شي او زموږ هېواد ته دننه شي د دې زړورې امنیتي ډلې عسکرو په هغوی خپل کور کې برید وکړ او ټولې له منځه ویوړل پرته له دې نه چې امنیتي ډلې ته زیان ورسېږي هېواد ته راوګرځېدل خیر راغلی قمندان صاحب د اغوستلو شیان مو راوړل زمریا راوړل قمندان صاحب خیر راغلی قمندانه خوشحاله اوسئ ګولګا یاوه راوګرځېدلی سرداره د خدای په مراسې سره راوګرځېدو سونګریانو خبر یې لاسته راوړه الله دې له تاسو نه راضي شي ژوندی څه قمندان صاحب اوف یا کله چې کور ته ورسېدم یو که خوندور خوب کوم ها دومره مه خوشحالېږه ډاکټره هر څوک ویده کېږي خو دښمن نه ویده کېږي یو ځل د ویده شي څه کېږي کله چې زه ستاسې دښمن و تل ویده کېدم کمقلنو مخکې شئ مخکې شئ وخت مه ضایع کوئ هله زر کوئ وخت مه ضایع کوئ هلئ مخکې شئ بېشرفانو مخکې شئ پاسېږه په دې سر دې ولم پاڅېږه که نه نو پښه دې مات راوړه پاسېږه هلنو سمه ده وروره بار مه کوه زر کوه ولې پاسېږه لږ نور هم مزغمه نشمت نه خوړې پښه مې په تیږه لګېږي مزغمه وروره ته مې ویل چې پاسېږه هلنو لږ نور هم مزغمه مخکې شه دا څه ډول حالت دی سرتیري داسې نه وي بیړه وکئ که تر یو ساعت پورې هلته ونه رسېږو عسکر مونږ خرابوي زر کوئ مخکې شئ څنګه داسې ګورې جلۍ هېڅ وروره څه نشته هلته څوک دی
علي خیر دی په بل کېږه وروره علي خیر دی په بل کېږه علي وروره خیر دی په بل کېږه علي راشه سالي راشه علي خیر دی وروره په بل کېږه علي وروره خیر دی په بل کېږه نه کوم پاسېږه علي خیر دی په بل کېږه خیر دی وروره تاسې زما ورور وباشه یا به د سازمان سرتېري جوړېږئ ژوند به کوئ یا به داسې مردارېږئ دا د ټولو په لاس وي دا بوځئ قمندان صاحب پاکۍ ماشوم دی ماشوم زر کوه ډاکټره هلکانو د سیمې امنیت ونیسئ زویه ته دلته څه کوې ها زویه ته ښه یې کومه ستونزه خو نشته ګوره مشره په دې څه شوی دی دې ماشوم څوک لیدلی په دې څه شوی دی لږ اوبه راکئ په هوښه ګرانه په تا څه شوي دي څه خبره ده ګرانه په دې څه شوي دي قمندان صاحب ډاکټره راکه لاس کې راته واچوه لږ واچوه سمه ده سمه ده بس دی سمه ده زر کوه 15 دقیقې وخت لري کندنو تان د خپل ورور غوندې د خاورې لاندې کوم زر کوه ووایه زویه مه ډارېږه موږ عسکر یو راځه ګرانه راځه ځان لاړ شه په ټیکه چې ساړه یې ونیسي له ما نه هېڅوک نشي تښتېدلی زما د سر شاته هم سترګې شته تاسې چې هر څه کوئ زه وینم که چا د تېښتې هڅه وکړه زړه پرې نه سوځوم مړي به مو کارغان وخوري تاسې پوه شوئ له دې ځایه تښتېدل هېر کړئ تاسې له دې وروسته نور د سازمان سرتېري یئ تاسې ټول زموږ سرتېري یئ پوه شوئ ماشومانو یو سم سړی زما مخې ته راولئ زه له دې ځناور سره خبرې نه کوم لاس مې په درد شو حال نه وایي وژمې تا ته 3 ثانیې وخت درکول کېږي یا حال ووایه ژغورل کېږي یا به د تل لپاره همداسې غلی پاتې شي پرېکړه دې وکړه خدایه ته ډېر مهربان ذات یې ته زموږ سره مرسته وکړه وژل کېږي سنګوره خدای پامان تیار اوسه جاني بریک کوم صبر وکړه چې اکتاره
عقل دې په کار واچوه سنګریان مهم دي که دا ووژل شي نو د هغوی په اړه به داسې معلومات له کومې سرچینې نه ولرو کیدای شي دا زموږ په درد وخوړل شي ته څه وایې مغاره کې واچوئ خوشی کړ هغه څلور کسان کان ته د څه لپاره راځي د دې لپاره چې دا ځای ختم کړي سمه ده دا کار څنګه کولی شي د چاودېدونکو توکو په وسیله آفرین چیکتا سرتیریا ګوره اوس د فکر کې کار وکړه مخکې شه ته دې ګڼه ګوڼه کې څوک په موږ نه پوهېږي جلیله زر کوه خوان واخلئ سرتیرو خوان واخلئ بخیر راغلی سرداره څه خبره ده سنګریانو د کام د لمانځه وړلو لپاره راغلی یئ خو ګورئ تاسې د ګوند کلیزې لمانځلو ته راغلی یئ هو زه لمانځلو ته راغلی یم لمانځلو ته خدای ټولې نیولې دي خوشېږه خوله پاسه دې ماته ومه ګوره سرداره ودې لیدل ټول ګډېږي ولې ځکه چې نن د ګوند کلیزه ده نن چې څوک ګډېږي هغوی نه دي هغوی ټول نن ترکیې ته د عملیاتو لپاره ځي خو د سنګریانو ډله دلته د ځناورو غوندې بندي شوې ده څومره دردونکې ده که نه ما وګټله سرداره ما وګټله بې شرفه د دې کار حساب در سره کوم ښه او حساب ښیې د څه شي حساب ګرانه تاسې اوس دلته یئ دولت به د نه ختمېدونکې ډلې له خوا نه ډېر زیان وویني رسیده بې شرفه تاسې یو بل سره کیسې وکړئ زه لږ ځم ساتیري کوم لاړم تاسې لاړ شئ په جشن کې ګډون وکړئ راغلم ښکلې جلۍ ما ته لاس مه وړاندې کوه ژغورېدلی نه شې بې ځای سرزوري مه کوه د سنګریانو ډله ختمه شوه
ورکشه رزیلا ورکشه بیشرفه ځواکه داران سرتیریا دا ځواکه زویه داسې مه کوه دا ځواکه آفرین دغسې نور نو ته د نه ختمېدونکې ډلې غړی شوې ډیپلوم به واخلې زر کوه سه هله زر کوئ تکړه شئ دا د ښار کور باید زر له منځه زر یوسو کوئ زر کوئ په دې سره بلم چې دا لانجه ختمه شي درته مې وویل ارام اوسه زر کوئ زر کوئ هله مخکې شه موږ باید خپل کار وکړو دا څه دي جلیله دا څنګه دلته راغی پیار قمندانه بیا شرفه رزیله ته تسلیم شوې فراد مړ شو زه وتښتېدم د هغه ډلې نه څنګه وژغورل شوې ها د هغې جلۍ له برکته قمندانه دا کومه جلۍ ښې بله دا چې د هغې ډلې یو کس مې ځان سره راوستې د سردار کس دې راوستې ها د څه شي کس څه خبره ده هرومرو پاس لیسته شوي د قمندان صاحب صبر وکړه پاس لیسته شوي د قمندان صاحب لږ صبر وکړه وای زر کوئ د سنګریانو د ډلې نازولې دې راوسته ها زر کوئ لاس دې لرې که وای دې ته وګوره څومره ښکلې ده خوشي مې کړ راځه زر کوئ مخکې شئ صبر وکړه ملګري ارامه اوسه موږ راغلي یو چې دا ټول کام ختم کړو پوه شوې که دا کام ختم شي د اصلي غوندې به ډېرې نجونې وژغورل شي صبر ولره ارامه اوسه زمريه یو ځل ډیپو پیدا کړو ټولو ځایونو کې به مو نږدو وروسته بیا اصله اخلو له دې ځای نه کړو سمه ده ملګري ارامه اوسه ارام اوسه شاهینه زرګوی هلکان اوسئ وخت نشته باید ارامه بیړه ځای کېږي زه کورده یم هیله مند وم چې سازمان کې کار وکړم کورنۍ مې راته ووژله تاسو مې ګناهکار وګڼلی خو فکر مې وکړ که هغه عسکر نه وای راغلی زما کورنۍ نه وژل کېدله خاینې دا ټول د هغه رزیلان له امله رامنځته شول زما د کورنۍ د وژل کېدو لامل دولت دی ملامت دولت دی زه غواړم چې له دولت نه خپل غچ واخلم غواړم چې بم جوړونکي شم او هغوی نه خپل غچ واخلم موږ ستا د کورنۍ قاتلان نه یو دوی دي ته لیونی شوې یې غلی شه جلۍ که تاسو نه وای کورنۍ به مې اوس ژوندۍ وه هوښیارې جلۍ آفرین دا چې ته غواړې بم جوړونکې شې نو هم دا اوس کېږي نن د عملیاتو لپاره ترکیې ته کسان ځي ته به هم له هغوی سره لاړه شې پیار قمندانه سردار دلګی مشر او هغوی سره نور کسان کمپ ته راغلي دي خو ته یې نه منې د کمپ پته دې ورکړې غلط کار دې کړی ومې نه غوښتل چې فراد سرتېري غوندې ووژل شم مه ډارېږه چې کتار سرتېریا هغوی ټول څلور تنه ترکي عسکر دي او اوس نه ټول کمپ ولټوه که دلته راغلي وي پیدا کوو یې خدایه ته مرسته وکړه لیونی کېږم قمندان صاحب داسې څنګه وشول هرومرو دا د دجلې کار دی هرومرو دا خو ولې قمندان صاحب ولې کورنۍ ورته د سترګو په وړاندې ووژله دا جلۍ لیونۍ ده څه وشول نه مشره دا ځای نه دی دا ډیپو چېرته ده قمندان صاحب کېدای شي هلته وي هرومرو همالته ده بل ځای نه دی پاتې چې ویلټوو نرخصه اصلي شاهین دی ډېر شکر خوشحاله شوم نرخصه انا سر کوم ته وګوره چې اصله چېرته بیایي پامرم په ځای کېږي دلته راشئ قمندانانو دلته راشئ قمندانانو
زمونږ منځ کې څلور تنه عسکر دننه شوي ټول کسان کنټرول کوي که په چا مو شک راغی مردارې کوي تاسې دواړه ټول کامپ کې وګرځئ کسان کنټرول کوي پوه شوئ څه ته ولاړې زر کوئ هغوی پیدا کوئ بازارونه پټ کو قمندان صاحب پاتې څه خبره ده مخ دې ښکاره که ته څوک یې دا څه معنا لري چې ته څوک یې دا خو پردی دی عسکر دی کیدای شي چې عسکر وي آرامه اوسې سرتېرو د څه شي عسکر د تپې کسان هلته دي جلیله ومې لیدل قمندان صاحب زموږ پلان څه دی د دې لپاره چې کمپ ته دننه شو باید د هغوی ځای ونیسو ماشا الله دې پر احتیاط چې ډېره ګڼه ګناه ده هلته ځو خو دا چې له هغه ځای نه بېرته څنګه راوځو او په دې څوک پوهېږي له هغه مغارې نه چې راووتو نو د خدای په مرسته سره له هر ځای نه راوتلی شو ډاکټره لږ فکر وکړه د تپې کسان څنګه له منځه یوسو ګوره مشره په دې اړه فکر کوم خو که لومړی زه لاړ نه شم زه واړه ماشومان لرم لومړی دې دا شاهین هلته لاړ شي مخابرې باندې کوي یو غږ زموږ پایله ګرځېدلی شي ګولګه یو ګولګه دیارلس قمندان صاحب اجل دی قمندان صاحب هغې جلۍ اصله او ترهګر وتښتول کمپ ته نږدې مې خوشې که ته بېرته وګرځه جلۍ تا خپل عقل له لاسه ورکړی ته څنګه داسې کار کولی شې خبرې مه کوه وځغلوه ودرېږه ته څوک یې یو ځل ما ته غوږ شئ زمریانو الله دې ځای نه بغداد پورې څو ورځې مزل دی ته لیونی شوی هغه وکئ څه وکئ زمریانو تاسو له ما سره هېڅ مرسته نه کوئ زه دا وایم چې جوړ خلک دلته څه کوي زمریانو ودرېږه ښکته شه ښکته شه ښکته شه ښکته شه ښکته شه ښکته شه کمپ د دې غره شاته د دجلې ته تللی شې دویم داس په نښه لګېږي آفرین جلۍ ښه کار دې وکړه دوی له کوم ځای نه پیدا شو قمندان صاحب د دې لپاره راځي چې د تپې کسان بدل شي زموږ کسان څه شول کالي بدلوي راځي سرتېریا ستونزه خو نشته نشته
هیڅ کومه ستونزه نشته، هر څه سم روان دي، هر څه ښه روان دي. سمه ده، ځئ لاړ شئ. درکوئ. ودرېږئ. څه خبره ده یا؟ داسې خو 5 کسان وئ، بل کس مو چېرته دی؟ هغه ښې هغه اچکه کوله ته لاړه، هغه مقام ته ولېږه تر څو چې خپل حاجت رافع کړي. ښه ده، ځئ 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 ځئ. دیپو باید پیدا کړو. ګورئ پام کوئ چې یو بل ورک نه کوئ. په دې حالت کې یو بل هېڅکله هم بیا نشو پیدا کولی. هېڅکله هم خبرې پرېږده ډاکټره. د شکچیان مو ولیدل؟ هو مې لیدل قمندان صاحب، ډېر خراب ځای کې دي. هغه ستا او د ډاکټر کار دی. سمه ده مشره. سمه ده قمندان صاحب. دوی لا ماشومان دي. دوی ته وګوره. احمقه، ارام اوسئ. ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ د شاجور غورځېدل څه معنا لري؟ د شپه تا ته ډوډۍ نشته. ژمنه کوم. سړی شه. بې شرفه، دوی ټول بې شرفان دي. څوک خپل اولادونه د غلامۍ کې په لاس ورکوي. دا هلکان دی تښتولي دي. د استخباراتو په راپور کې همدا خبره شوې. هله زر کوئ، هله داسې مه کوئ. خوشي مې کړ. ښه ده، خوشي مې کړ. زر کوئ، هر څوک دې خوشي مې کړ. ښه ده، قمندان صاحب. خوشي مې کړ. ښه ده، خوشي مې کړ. ارام اوسه جلیله. خوشي مې کړ. ښه ده، خوشي مې کړ. هله زر کوئ، زر کوئ. ښه ده، داسې مه کوئ. سمه نه ښه ولی. فیراده دلته راشه. نښه ونیسه، زر کوه، ډاز ښه وکړه. ده، داسې مه کوئ، داسې مه کوئ. ښه ده، خوشي مې کړ. زویا زر کوه فیراده، زر کوه. ته زما عمر نه پر ځای کوې. نه زویا، داسې مه کوه. خو دا خو زما پلار دی. دا هغه یو خاین دی چې تا زما سره خیانت کوی فیراده. پلار دې نور یو پردی کس دی. ویې والا بې شرفان پلار په خپل زوی وژني. دا وحشت دی. دې کار ته اجازه نه ورکوو قمندان صاحب. زر کوه، تل سرتېریا، زر کوه، ډاز وکړه. نه زویا، خو دا زما پلار دی، نشم کولی. ته د نه ختمېدونکې ډالۍ سرتېری یې. ونیسه. مخکې د چې څوک ولاړي باید زړه ونه سوځوي. زر کوه. زه ستا پلار یم، د دوی خبره مه منه. درته ولې ډاز وکړه؟ ډاره نه، ډاز وکړه. زویا، د دوی په خبره مه غولېږه. ډاز. موږ عسکر نه یو، د عسکر سوري یو. رزیله د سنګوریانو نوم اورېدلی؟ ها، زر کوه جلیله. دوی باید لرې کړو. زر کوه. سمه ده. مشره شاهین مو هېر کړی. وځو، هله زر کوئ. لاس له سترګې پټې کړي. بې شرفه، زه به له تا سره ګورم. د باندې ووځئ. څه خبره ده؟ څنګه داسې د وږي سپي غوندې راته ګورې؟ ته خو مې ډېره خوښه شوې جلۍ. ځه ورک شه.
زه اوس ځم د ګوند د کلیزې د لمانځلو مراسم پیلو بیا بېرته راځم لږ ساتیري وکړه لاس دې لرې که بېشرفه رزیله ته ختم شوې اندېښنه مه کوه اصلي زه د له هغه ځای نه رااخلم اوهو ودرېږه مخ دې لوڅ کړه زه چاته وایم درته مې وویل ودرېږه قمندان صاحب دا شاهین دی څه خبره ده ورپسې دې نیسي شاهین دی چې قمندان صاحب قمندان صاحب پګونده شه وای دلته ګورئ څوک راغلی دی ته څوک یې بې شرفه ته څوک یې چې له مانه معلومات اخلې سپږنه خیرنه چېرته دي قمندان صاحب پیلوي یې صبر وکړه جلیله آرام اوسه تا ته وایم که ووځو تباه کېږو بله چاره نه لرو سمه ده دا سنګور ډیپو ته بوځئ زه راځم زر کوئ خوشي کوي د مردارېدو لپاره کلاسیفیکې اچوي خوشي کوي مخامخ دلته روان دی زر باید ځانونه پټ کړو که موږ ونیول شو ټوله مخې وژل کېږو لاس په ماشه اوسئ زر کوئ زر کوئ خوشي کوي اداره به یې کي هو اداره کوي مخونه مو لوڅ کوئ څه خبره ده ملګريه لوڅ کړه راځئ چې زه دوی نه دي دوی څه لټوي ډېر اسانه دی دا ځای چې کېکاږي چاودنه کوي دومره اسانه دی د کورنۍ غچ اخیستل دی یوې ګوتې ته فشار ورکول دي دومره اسانه ده دا چې غواړې ځان مارګې شي نو اسانه دي نن معمولیت ته لیږي که نه که ته وغواړې خو زه وایم د یوې مودې لپاره نوره هم پاتې شه هر څنګه چې ته غواړې قمندانه مخکې له مرګه به د وروستي ځل لپاره خوشحاله شم ټول ځایونه مو ولټول قمندان صاحب پرته له یوه کس نه نور سنګریان مو پیدا نه کړل لکه چې تښتېدلي دي د هغوی راسته او چپه معلوم نه دی که تښتېدلي هم وي نو بېرته راځي جشن پیل کوي خو ډېر پام کوئ سمه ده پیار قمندان څه خبره ده نه زموږ د ګوند کلیزه ده هم یې لمانځو او هم ساتېري کوو یو قمندانه دغه ډلې یو کس مو ونیو سمه ده خبر شوم راځه چې هغه وګورو کېنه مخوځېږه دوی وولو قمندان صاحب که دوی وولو څه به وشي جلیله دا ټول کمپ له منځه وړو هغه نور موږکان چېرته وتښتېدل ووایه هغه سردار موږک کوم سوري ته ننوته دا مې د مور لپاره دوی شرفې دا مې د پلار لپاره دا مې د ورور او خور لپاره مردار شه قاتله
ما وبخه ما هیڅ فکر نه کوو چې دا رزیل به تا ونیسي. اما خوازیږه داسې ډول کار وشو، داسې یو ځای کې ونیول شو چې فکر هم نه کېده. موږ دلته د 115 ګیدړانو سره اسیر شو. آرام اوسه جلیله، په ازموینه کې وزمریه. آرامه نشم اوسېدلی، آرامه نشم اوسېدلی، زړه مې ډېر نارامه دی. ګوره ډلګی مشر رښتیا وایي، ته ډېرې خبرې مه کوئ. ودرېږه چېرته ځې؟ ودرېږه، دلته دننه کېدل مانه دي. هغه زه هغه پسې راغلی وم. هغه څه خبره ده؟ دا اصله ده. اصلي؟ آفرین په رښتیا چې تا کړه یې، تا کړه یې. ډېر شکر، ته ښه یې که نه؟ ښه یم، اندېښنه مه کوه. ګوره دا هر څه چې په موږ وشوه د دې ټولو لامل ته یې. پام کوه. د اجرام علامت نه ده قمندان صاحب. دا غواړي چې له دوی نه د خپلې کورنۍ غچ واخلي. ما وبخئ، مه ودرېږه، زر له دې ځای نه وتښته، زر کوه. تر څومره چې د خپلې کورنۍ غچ نه وي اخیستی څه نسم. ودرېږه مه تښته. ودرېږه جمعه لاړه وتښتېده. اوس باید دا شکیله سره راوړو، زر کوئ. دومره غوسې ته اړتیا نشته. کله چې د اعصابو رګونه فشار راوړه، په 8 ثانیو کې بېهوشه کېږي او په 10 ثانیو کې مړه کېږي. مشره موږ تیار یو، ځان مو ورسوه. لومړی موږ پیلوو. نشي کېدلی. قمندان صاحب، د جله د نڅا کوونکو منځ ته دننه کېږي. هغه نجلۍ د څه شي هڅه کوي؟ احمقه ده قمندان صاحب، احمقه ده. زما په ویلم څه وکړه، زما په ویلم څه وکړه ظالمانو. قمندان صاحب، اجلاس مرګی برید کوي، پروت وکئ.
سفارت تایید کړل چې ویل کېدل د ترور سازمان په دې وروستیو ورځو کې د یو لوی عملیاتو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیوه. د نه ختمېدونکې ډلې ځانګړي روزل شوي ترهګرو غوښتل چې له سرحد نه راتېر شي او په لومړي وزیر برید ترسره کړي، خو دولت پورې اړوند د ځانګړي امنیتي ډلې عسکر د دې کار د مخنیوي لپاره لاس په کار شول او د سرحد نه اخواته یې په یوه کم برید وکړ. مخکې له دې نه چې د هغې نه ختمېدونکې ډلې ترهګر سرحد نه راتېر شي او زموږ هېواد ته دننه شي، د دې دړورې امنیتي ډلې عسکرو په هغوی خپل کور کې برید وکړ او ټول یې له منځه ویوړل. پرته له دې نه چې امنیتي ډلې ته زیان ورسېږي، هېواد ته راوګرځېدل. خیر راغلی قمندان صاحب. د اغوستلو شیان مو راوړل زمریا؟ راوړل قمندان صاحب. خیر راغلی قمندانه. خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. ګلګای او یوه راوګرځېدلی سرداره. د خدای په مراسې سره راوګرځېدو. سونګریانو خبر یا لاسته راوړه. الله دې له تاسو نه راضي شي. ژوندی اوسه قمندان صاحب. اوف یا کله چې کور ته ورسېدم یو که خوندور خوب کوم. دومره مه خوشحالېږه ډاکټره، هر څوک ویده کېږي خو دښمن نه ویده کېږي. یو ځل د ویده شي څه کېږي؟ کله چې زه ستاسې دښمن وم تل ویده کېدم. کم عقلانو مخکې شئ مخکې شئ وخت مه ضایع